اللہ پاک جل جلالہ بتوفیق اللہ منگتا ایمان نصیب کرے دا او ایمان را کرے دا او مسلمانان پیدا کریو او دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک امتیان پیدا کریو پدی باندے بو دا اللہ پاک جل جلالہ شکر ادا کو چہ الحمدللہ زو تو اللہ پاک جل جلالہ مسلمانان پیدا کو موحدین پیدا کریو او دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پا امت کے پیدا کریو رونو دا یو ډیر لوی احسان دا پا موتا باندے او ایمان را کرے دا خو لیکن زما استا ایمان لا اعتبار علا چی خاتمہ مو پا ایمان شی زو تو بکل کامیابو کامیاب بو علو چی دا کم مبارک ایمان را نصیب کرے دا او دا ایمان گوریزان سر قبر تیوسو بعد خلق داسیو چی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پا زمانہ کی ایمان روڑو او بے دا ایمان نا پس چی ایمان راوڑو سو زمانہ بعد بے لاڑل دا ایمان نوا وقتل نو دا ایمان خواتا فیدہ من نشو ایمان علا فیدہ من دا انسان دا پارا چی ایمان کے دے قبر تلارشی ایمان کے دے آخرت تلارشی دی وجنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی انما الاعمال بالخواتیم چی دار و مدار دا اعمال و اغا پا خاتمو سر دا یعنی یو سڑے دا اغا مسلمان دا او ایمان راوڑے دا خدا کلا کامیاب دا دا الا کامیاب دا چی کلا دا خاتمہ پا ایمان باندشوا او خدای نخواستا کو خاتمہ پا ایمان باندے نشوا او کفر باندے لاڑو نو کو ټول عمر پا ایمان کے تیر کڑے وی نو دغا ایمان راوڑل دا دے پارسدی فائدہ من ندی او دا ایمان دتا فائدہ نرسوی نو زما استا ایمان با کل فائدہ منوی زما استا ایمان با علا فائدہ منوی چی کل دا ایمان سر قبر تلار شو دیو جنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ دے چاچی آخر کلمہ لا الہ الا اللہ شوا دا انسان با جنت تدی او خدای نخواستا کو دا چا ایمان باندے دا دنیا لنا لڑو او قبر تا ایمان سر لا نڑو او ټول عمر په دنیا کې د ایمان سره تیر کړی وي او ایمان کې د قبر ته لا نړو دا کامیاب نه ده ګورئ په غزوه حنین کې جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک مختلف غزوات کړي دي او جہادونه کړي دي لیکن پاغه کې یو غزوه حنین ده پاغی کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک او دیغی ملگری جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اغی میدان جہاد کیو جہاد کولو مومنان موجود دی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پل موجود دا جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین موجود دی پدی کہ یو کستا دا پیغمبر علیہ السلام مبارک پا اڑخ کی دا پیغمبر علیہ السلام پا ملگرو کی او دا غید طرف نا جہاد کوي جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تو فرمائل چی دا انسان جہنمی دا رونو ایمان کل فائدہ رسوی اللہ ایمان فائدہ رسوی گو رچے قبر تا ایمان یا اسے پیغمبر علیہ السلام مبارک کو فرمائل چی دا کس جہنمی دا
او دا به جهنم ته دي. جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین حیرانه پاتې شو. هغه کې یو صحابي ده، هغه فرمایي وې زه دغه کس پسې ولګېدم، دی چې چېرته دي زه ورپسې روان یم، دی چې کم ځای ته دي زه ورپسې ځم. او لګې د جهاد کوي، جنگ کوي، کافران مردار کل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې دا جهنمی ده. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین حیرانه پاتې شو. هغه صحابي مبارک چې ورپسې روان ده، هغه صحابي مبارک فرمایي وې دغه کس ولګېدو، په توره باندې گزار پې وشو یا په نیزه باندې ولګېدو، را پریوتو. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته خبر رسیدو وی سیب هغه کس خو را پریوتو او زخمی ده او تاسو فرمایلی دي چې دا جهنمی ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې او دغه انسان جهنمی ده. رونو بظاهر ایمان شته که نه؟ هغه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین حیرانه پاتې دي. پدې کې یو صحابي مبارک جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تراغو او وی فرمایل وی سیب تاسو چې څه فرمایلیو وی هغه بالکل حقیقت دی. هغه کس وی کله چې ولګېدو په زخمونو باندې تاب نه راوړلو، خپله توره او یا یو غشی راواغستو او ځان کې ومنډلو په ګېډه کې او ځان یې مردار کو. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایل زه د الله جل شانه د وحدانیت گواهی ورکوم او دا وایم چې زه د الله جل جلاله مبارک رسول یم. په دغه وخت کې جناب حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ مبارک د پیغمبر علیه السلام مبارک سره تشریف فرما ده. پیغمبر علیه السلام مبارک ورته فرمایي قم یا بلال، اے بلال پاسا. او فرمایا دی خلقو ته لا يدخل الجنة الا مؤمن، چې جنت ته به نه داخلیږي مگر هغه انسان به داخلیږي هغه چې ایمان یې ځان سره وړی وي. مؤمن به جنت کې داخلیږي. نورونو ما او تا کې ایمان شته الحمدلله. خدا دعا وکوخه چې خدای پاکه زموږ د ایمانونو ګوره حفاظت وکړي. خدای پاکه ما سره ایمان قبر ته ورسوي. خدای پاکه زما خاتمه په ایمان کې. خدای پاکه زما خاتمه ګوره خراب نشي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د زمانی کس لیکن خاتمه په ایمان نشوه. پیغمبر علیہ السلام مبارک چې څه فرمایلیو بالکل صادق المصدوق، هغه کس د هغه د جهنم فیصله وشوه. رونو انسان به کله کامیاب وي؟ اله به کامیاب وي چې دی په ایمان کې د دنیا نه قبر ته ایمان سره لاړو، اله به دی کامیاب وي. نه د ما او ستا د ایمان اعتبار اله چې خاتمه مو په ایمان شي. ګورئ دې وجې نه علماء کرام فرمایي چاته به ایمان نصیب کیږي. بعض اسباب ذکر کړي دي چې کم سړی دا کار کوي نو علماء کرام فرمایي دغه انسان ته به الله پاک جل جلاله ایمان نصیب کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کم انسان چې اذان واوري او د اذان جواب کوي او دا دعای وسیله وای اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. دا دعا وای پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی حلت له شفاعتی، زما شفاعت د ده لپاره حلال ده. علماء کرام فرمائی د پیغمبر علیہ السلام مبارک شفاعت دا د مؤمنانو لپاره ده. لہذا د پیغمبر علیہ السلام مبارک شفاعت د مؤمنانو لپاره شو. نو کم انسان چې د اذان نه پس دا دعا وای هغه ته الله پاک جل جلاله ایمان نصیب کوي. نو علماء کرام بعض اسباب ذکر کوي چې څوک هغه اسباب استعمال کی نو د ته ایمان نصیب کیږي. الله پاک جل جلاله دې موږ ټولو ته د ایمان دولت را نصیب کی او خاتمه په ایمان کی. رونږ الحمدلله مونږ مؤمنان یو،
خدا دعا کوي رونو چې خدای پاک جل شانه زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي او ایمان مناسب شي. ایمان قبر ته یو څه ګوري. نو علماء کرام فرمایي بعض اسباب دي چې هغه سړی اختیاروي د هغې د وجې نه انسان ته ایمان نصیب کیږي او د ده خاتمه به په ایمان سره وي. یو څه شی درونو یو دا چې اذان کیږي اذان او دې د اذان جواب کوي. اذان کیږي او دې د اذان جواب کوي. نو د اذان اجابت دا په دوه قسمه د علماء کرام فرمایي. یو قولی ده او بل فعلی ده. قولی اجابت څنګه ده چې مؤذن کله وایي الله اکبر الله اکبر او ته د اذان اورې او تم داسې وایي الله اکبر الله اکبر د دې جواب کوي. دا ستا جواب د مؤذن ته. نو چې دا وایي علماء کرام فرمایي الله پاک جل جلاله به درته ایمان نصیب کړي او خاتمه به په ایمان شي. او دویم علماء کرام فرمایي اجابت فعلی ده. اذان کم دی کېږي جمعات کې کېږي که نه. او ته چې کله اذان واورې او جمعات ته راشي بلا عذر نه پاتې کېږي ښه کور کې. یو خو یو سړی معذور ده بیمار ده بله مسله ده او د هغې د وجې نه ته نشې راتلی شریعت مبارک په تا سختی نه کوي بلا عذر په کور کې پروت نو تا د اذان اجابت نه کو. او کو چرې اذان وشو او ته جمعات ته راغې نو تا د اذان جواب ورکو اجابت ته وکړو ځکه ته جمعات ته راغې. نو چې کوم انسان د اذان اجابت کوي د اذان جواب ورکوي علماء کرام فرمایي هغه انسان ته به الله پاک جل جلاله ایمان نصیب کوي. یعنی خاتمه به په ایمان سره وي. ګورې رونو قسم ده موږ ډېر خطره کې یو ښه چا ته پته شته څه چې ما خاتمه ورپسې وي چا ته پته لګي نه. ګورې دا تکبر ګورې په زړه کې رانولو ښه چې مونږ مؤمنان یو مونږ مسلمانان یو الحمدلله چې یو خو چا ته ګورې د دې د وجې نه سپکو نه ګورې ګورې. نو یو چې د اذان اجابت کوي مؤذن صاحب لګی ده او وایي الله اکبر الله اکبر او تم وایي ورسره الله اکبر الله اکبر. او دویم چې اذان وشي او ته جمعات ته راشې تا د اذان جواب ورکو. او دویم علماء کرام فرمایي دویم سبب څه ده چې هغه سبب سړی اختیار کی د هغې په وجه هغه ته ایمان خاتمه په ایمان سره کیږي. علماء کرام فرمایي هغه مسواک ته مسواک کول دا یو څومره مبارک عمل د سنت طریقه ده. علماء کرام فرمایي او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فضیلت ذکر کړی ده د مسواک. السواک مطهرة للفم ومرضات للرب. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې مسواک کم انسان وای دا د خولې صفایي ده او د الله پاک جل جلاله رضا به ورته نصیب شي. علماء کرام زمونږ فقهای عظام او اولیاء کرام او علماء کرام د مسواک اویا فائدې ذکر کوي. او د ټولو نه لویه فائده دا ده چې کم انسان مسواک کوي دی انسان ته به الله پاک جل جلاله د مرګ په ټیم کې کلمه شهادت نصیب کوي. رون چې کلمه شهادت ته نصیب شو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. د چا چې آخره کلمه لا اله الا الله شوه بس دا به جنت ته دی. دا به چرته دی
دا به جنت ته ځي. نو دویم سبب هغه مسواک استعمالول دي. او نو کم انسان چې مسواک استعمالوي دا انسان بو الله پاک جل جلاله دتا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی چې کم انسان مسواک استعمال کی د یو منځ په 80 درجه باندې قبلیږي. نو مسواک والا منځ دیو کو نو بیا به چې کم داسې د تعالی کا 80 مرتبه منځ کو او چې یو بغیر مسواک دیو کو او دست یو کو خو بغیر مسواکا نو داسې د لکه یو منځ دیو کو. نو دویم سبب د استعمالولو د دې دپاره چې انسان وای زما خاتمه په ایمان شي هغه څه شی ده؟ هغه دا ده چې انسان مسواک وای. او ورونو چې بعضې اسباب داسې دي چې د هغې د وجې نه د انسان خاتمه په ایمان باندې نه ګرځي هغه څه شی دي؟ بعضې اعمال داسې دي چې د هغې د وجې نه د انسان خاتمه په ایمان باندې نه ګرځي. علماء کرام فرمایي د هغې ډېر اسباب ذکر کوي خو یو سبب پکې دا ده چې مور و پلار دنه خفوي، مور و پلار ته تکلیف رسوي، مور و پلار ازاروي. علماء کرام فرمایي د دغه انسان خاتمه به په ایمان باندې نه ګرځي. د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک زمانہ دا یو صحابی دا حضرت علقمه رضی اللہ عنہ مبارک دا وفات ٹیم دا او کلمہ ورته بیانی کی کلمہ پخل مبارک نہ رضی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا خبر رسیدو ویسے اب داس استاسو یو صحابی مبارک تا او دا وفات ٹیم دا خو لیکن پخلے باندے کلمہ نہ جاری کی گی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تشریف راوڑو او حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ مبارک تا فرمائی علقمہ کلمہ ہوا یا لا الہ الا اللہ. دا حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ مبارک پخلے کلمہ نہ جاری کی گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا پریشانی راغا چې څه وجه کې دی شي چې د دې انسان پخله کلمه نه جاری کیږي. دو خو ایمان کې ټیم تیر کړی ده، دو خو په اسلام کې ټیم تیر کړی ده، اوس یې کلمه ولې نه جاری کیږي؟ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک په دغه حالت کې تپوس کو وی د والده شته وی او سے بیا والده خو شته. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ورته خبرو کو وی د والده راو غاړی چې راوی غوښتله دغې نه تپوس کو وی دا بچی دې څنګه و؟ وی صاحب دا خو ډېر نیک سړی ده، ډېر نیک سړی ده. وی ستا په حق کې څنګه و؟ نو خپه شوه. وروڼه موږ منځونه کوو که نه؟ روژې نیسو الحمدلله، زکات ورکوو چې په چا فرض وي، چا باندې چې حج فرض وي ځو الحمدلله. خو لیکن ګوره د مور و پلار د احترام قدر خیل خلک ګوره نه ساتي. د ښځې په وړاندې د مور څه کوي؟ سپکاوی کوي. دا ډېر بد کار ده. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ورته فرمایي وی ستا په حق کې څنګه و؟ نو خپه شوه. وی صاحب زما په حق کې کمزورتیا کوله. وی معافي ورته وکړه، کلمه ورته ووایه. وی معافي که؟ وی نه صاحب معاف کوم خو نه معاف کوم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تا او فرمایل اے صحابو رضی اللہ عنہم ویلاړ شئ مال یو لرګي راوړئ. لرګي چې لرګي راوړل
وی دې ته اور واچوئ اور بل کو ها او وی فرمایل وی د علقمه رضی الله عنه په دې اور کې واچوئ رون ګوره مور بیا مور وي ښه او پلار بیا پلار وي قسم د چې هر څومره تکلیف تی ورته رسولی وي او یو ځل ورته وایي چې یاره مورې بس معاف مې که بیا مور وي ښه امور را پاسېده او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته وایي وی صاحب نه ګوره بچې مې اور کې وانه چوي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمایل وی ښه چې ته دا بچې نه معاف کوې او معافي ورته نه کوې نو د دې نه غټ اور ګورې د ده لپاره په آخرت کې پروت چې هغه جهنم ده د ده لپاره غټ اور په جهنم کې په قیامت کې پروت چې هغه جهنم ده لہذا هغه صحابیه مبارکه هغه راپاڅېده او د خپل بچي ته څوکه معافي ورته وکړه چې کله ورته معافي وکړه د هغه په ژبه باندې جاري شو لا اله الا الله محمد رسول الله د هغه په ژبه باندې جاري شوه او کلمه طیبه یې ووې او لا اله الا الله یې ووې نو لہذا دویم سبب چې د انسان خاتمه په ایمان باندې نه ګرځي کم سړی چې مور و پلار ازاروي د هغه به خاتمه ګورې په ایمان باندې نه وي د هغه به خاتمه په ایمان باندې نه وي دې وجې نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی د الله پاک جل جلاله رضا هغه د پلار پر رضا کې پرته ده او د الله پاک جل جلاله خفګان دا د پلار په خفګان کې پروت ده نو که چا نه مور پلار رونو ګورې خفه شول دنیا کې خاتمه به خرابېږي